ته خبر یې زنا ګناه ده، ته خبر یې قتل ګناه ده، ته خبر یې 50,000 ځلې که العیاذ بالله چا نه زنا وشوه دا ګناه ده. څه شی ده؟ شرک نه دی. او ته چې په دې کم نیت باندې دمګري او تعویذګر لځې دا شرک دی. او د شرک وزره 1 کروڑ زناګانې چې راجمع کې د شرک وی ذرې ته رسېدلې چې په دې پوه وي. ښځو ته بلا د دې خبرو پته نه. ښځه چې د زنا او د بدکارۍ نوم واوري نو یو میل ترې نه لرې تښتي. ښځو کې غیرت دی خو شرک نه خبرې نه دي. دا زړه کې وایي چې که زنا ګناه ده او دا تعویذونه خو د ثواب کار دی. څه چل دی؟ مولیان یې کوي. مولیان خو ډېر کارونه کوي. مولیان خو غلاګانې هم کوي، مولیان خو مړي هم کوي، مولیان خو جنګونه هم جوړوي، مولیان خو د کفر فتوې هم لګوي، مولیان خو د الله او د رسول خلاف هم کوي. رسول الله خلاف صلی الله علیه وسلم چا کړی؟ مولیانو کړی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم کې الله څوک یاد کړي دي؟ د یهودو د نصاراو مولیان. نو دوه خبرې یاد ساتئ. یو دا چې دې ته به نه ګورئ چې کار پې کېږي، کار په ډېرو نارواو کارونو کېږي خو نه یې کولی شي ناروا دی. دویمه خبره ده چې کار ځکه پې کېږي چې شیطان دا کار کړی، هله پلني باندې پیریان دي پلن کیلی ورواله. نو بس دا هغه هم د شیطان بچی وي چې شیطان کله شیطان سره میلاو شي ښځه ټیک شي. په دې چالونو ځانونه پوه کړئ. یو نیک سړی و، هغه دغسې خلقو له ډېر دعوتونه او تبلیغونه وکړل، چا نه منل. علماو کتابونو کې لیکلي، ما مخکې بیان کړي دي با حواله، بیا دوباره درته خبره تیره کم. نو هغه ته چا ووایي چې هلکه ته دا بزرګان دا قبرونه نه منې، پلانکي بابا له چې په غلط نیت ورشي خوله به دې کږوي. څه بد څه ګپ دی؟ هغه ورته ووایي چې مړه لاس یې آزاد وي، راځه بس کته ته ناروغ راغلی بیا دې موږ منو که نه. نو دی ورغی هغه قبر لا. شیطان سره ډېر کرتبونه دي. دا خیال دې را نشي چې ته وایې چې شیطان داسې نشي کولی. شیطان ډېر څه کوي. الله جل جلاله بعضې قدرت طاقتونه هغه له دې دپاره ورکړي دي چې تا پې ازمایي، تا پې ګوري چې ته ګوره کم طرف ته روانې. نو هغه چې کله لاړ هغه قبر ته دا سوکې داسې ونیو، ویې چې زما دې د الله په ذات قسم وي ته یو قبر یې هېڅ نشې کوې. او دا سوکې چې ورته را پرېښود دا لاس یې وچ شه. چې شه لاس یې وچ شه، بلکل لاس یې حرکت پرېښو. خدای مؤمن و که نه؟ که ستا په شان وی نو پسونه به یې راوستی. مؤمن و ویې چې زما دې د الله په ذات قسم وي دا د شیطان کرتب دی. یو رګ باندې به یې ګوته ایښې وي، زما ایمان دی چې ته مړ یې ځان نشې بچ کولی، ما به څه وچ کړي. دا ګچ لاس یې ولا برابر که او دا سوک یې ورته سم که چې زما دې د الله په ذات قسم وي په دې سوک دې وامه ته یو مړی هېڅ نشې کولی. دا ګچ لاس یې چې ورته را پرېښود دا م وچ شه. ده ووایي چې زما دې الله په ذات باندې قسم وي چې ته یو قبر یې ځان د مرګ نه نشې خلاصولی. کېدی شي ته چینجو خوړلی وې، هغه چینجیو نه ځان نشي خلاصولی، ته زما څه کولی شي؟ خیب خی ورته پورته کړه او چې لته یې ورته را پرېښوا نو خیب خی وچه شوه. بیا یې ووایي چې زما دې د الله په ذات قسم وي ته یو قبر یې دا څه چې کېږي دا د شیطان کرتوتونه وي، ته هېڅ نشې کولی. نو ګڅپ خی وله را پرېښوه چې لته ورکي. نو ګڅپ خی م وچه شوه، په کوناټو سړی کېناسته. بیا هغې نه پس لاسونو او دواړو پښو یې کار پرېښو، ولې قرآن یې ویلی وي نو هغه ایمان والی. نو چې کله یې دا سر ورته را پرېښو وایي زما د الله په ذات قسم وي چې هر څه مې کار پرېږدي چې ګوره څه نوره بېزتي هم ستا وکړمه، ته هېڅ نشې کوی. نو چې دا سر یې ورته را پرېښو یو ډز یې وله ورکړه دې قبر له، ټول وجود یې ټیک ټاک شو، را پاڅېده. نو دا کارونه شیطان کوي. ستا په یو بدن کې یو ځای باندې ګوته ایښې وي، نظر دې کار نه کوي چې ته دمګري له ورشې، سامري له چې ورشې نو هغه ګوته اوچته کي، ولې هلته دې پرده خرابه شي.
غیر الله لورغلی او تمه د دا د غیر الله څه چل دی دم جایز دی مړه چې کم جایز دی هغه دا نه دی چې کم جایز دی هغه داسې شی نه دی وی پلار دې څه نوم دی وی یعقوب وی زمونږ پلارم یعقوب خو دومره اوږد نه و کم دم چې جایز دی هغه داسې دی کور کې دې څه وخوږېدل ښځې ته ووایه ما باندې الحمد قلهو ووایه ښځې باندې څه شی تکلیف راغی خاوند ته ووایي الحمد قلهو را باندې چوف کا لار کې رواني په سر دې درد شه ملګرو کې ښه ملګری وګوره ورته ووایه چې یو چوفکی را باندې واچوه دا دم جایز دی دا چا وایي چې پلني ځای کې سا میری ناست دی او ته ورځه او هغه ځای کې د هغه کوتک دی هغه په ځان باندې را تېروه او مږی او بیا ټیکېږه هغه به په تا باندې لاس تېروي او ته ښه کېږه هغه به دله مولی دموي یا به دله ماڼۍ او سیوان دموي او ته ښه کېږه داسې خوشي خبرې دي